شفیع الله چې اصلا د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی له نږدې شپږو کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی شوی. نوموړی چې اوس مهال په خوست کې د معتادینو درملنې روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي پر نشه یي توکو روږدو ملګرو سره ناسته ولاړه د دې لامل شوه څو په نشو پیل وکړي. دا ملګری د دغسې مې نشه وکړه پوه خپله مې ولډینګ کاروبار کول ولډینګ کول مې زده و پوه د ولډینګ د ګونه کې 1500 روپۍ جمیر کولې پوه دی ورته چې کېرته یې زموږ به خپله شیشه پوښته شیشې ګرام 200 روپۍ و مقصد د مرګل نه پرېږدی شوم مرګل دا نشې باندې وکړې پوه شوې دا مې دویم ځل زه راځم نو پوه شوې لوړ شم دلته بیا نشه وکړم پوه شوې نشه نه عمال مې شیشه ده پوه شوې. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سرپرستي هم ورته رغاړې وه پخوا په یوه ورکشاپ کې د کار کولو له لارې د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کول خو په نشه له روږدو کېدو وروسته یې نه یوازې خپل زده کړی کسب له لاسه ورکړی بلکې د مور او پلار د ګټې وټې همدا یوازینۍ هیله یې هم مړاوې شوې ده. ببلور هویل زبیجوی دیر پینا تیره داده شبخانه که خوندی دیر شپیشی دا تامای متوکشه مخبر ولډینګ رو 1500 روپۍ اوس مې ولډینګ دماغ نه وتلی دی مقصد څه کور مې دماغ نه وتلی دی سوداګر لاړ څه ته یې ولډینګ څه ته یې 1500 روپۍ مو وخوستی اوس 1500 څه کې 100 روپۍ نه درکوي دغه د 2 میاشتې کې مو دوکانه کې ښودلو د نشانې چې نه یوازې شفیع الله نه دی چې د نشه یي توکو استعمال له امله دغو ستونزو سره مخ دی بلکې په نشه روږدو زیاتره کسان د ورته ستونزو سره مخ دي چې له ځینو درسونه او د شفیع الله په څېر کاروبارونه په نیمه کې پاتې شوي.